قریشي وایي هند نه غواړي افغانستان کې حالات ښه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هند نه غواړي چې په افغانستان کې پیل شوی د سیاسي جوړجاړي بهیر بریالی شي او د لاره کې خنډونه جوړوي. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پای وګورئ. ښاغلي قریشي دوشنبه سهار اسلام آباد کې یوې خبري ناستې ته وویل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی د افغان سولې بهیر په اړه سلا مشورې ته ورغوښتی دی. نوموړي زیاته کړه چې د سه شنبې په ورځ به له دې طالب پلاوي سره وګوري، خو جزئیات یې ورنه کړل چې په دې کتنې کې به پر څه خبرې کیږي. ښاغلي قریشي وویل په افغانستان کې ګڼ خلک په دې بهیر کې د پاکستان رول ستایي، خو د ده په وینا ځینې کړۍ نه غواړي چې افغانستان کې سوله او ثبات راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د تیر په څیر ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغان سولې بهیر کې مرسته کړې، خو په دې بهیر کې د لاسوهنې پالیسي نه لري. طالب پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی دی. بل لور ته د افغان طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی د ملا برادر په مشرۍ اسلام آباد ته تېره شپه ځایي وخت 2 بجې رسېدلی دی. په اسلام آباد کې یوې سرچینې ویلي د ملا برادر په مشرۍ د پلاوي کې 6 کسان دي. د په تېرو 10 میاشتو کې پاکستان ته د ملا برادر 2م سفر دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي د دوی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د هیواد ته روان شوی دی. ښاغلي شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالب پلاوی به په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پر بهیر، په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره د اسانتیا پر برابرولو خبرې کوي. ښاغلی شاهین وایي د کرونا وایروس له کبله د طالبانو د سیاسي دفتر غړو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته خپل سفرونه ځنډولي وو. اوس دا لړۍ بیا پیل شوې ده. افغان حکومت تر دې دمه پاکستان ته د طالب پلاوي د ده وروستي سفر په اړه څه نه دي ویلي. پر طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو تضا کول. طالبان دا اعلان په داسې حال کې کوي چې همدا 2 ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا یوه اعلامیه خپره شوه او پکې د طالبانو حقني شبکې په ګډون پر یو شمېر ډلو له وړاندې لګول شوي حکومتي بندیزونه وغځول شول. اعلامیه کې راغلی چې د جماعت الدعوه، جیش محمد، طالبان، حقني شبکې او القاعده پر 88 غړو او مشرانو به دغه بندیزونه سخت شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې د پاکستان لخوا د طالبانو پر ځینو مشرانو د محدودیتونو غځولو هرکلی کړی او هغه یې مهم پرمختګ بللی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې افغان حکومت به د دې ګام پرځولو په اړه د خپلو څېړنو پایلې خلکو سره شریکې کړي. دا یو مهم پرمختګ دی. د بهرنیو چارو وزارت دا یادښت کړی، مطالعه کوي او له هر اړخیزې ارزونې وروسته به پایلې له تاسو سره شریکې شي. په ځینو رسنیو کې د پاکستان د ګام پر طالبانو د تازه بندیزونو لګولو په توګه تعبیر شوی و، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپیناوي لپاره په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا بندیزونه له پخوا پر دې ډلو لګول شوي وو او اوس د معمول له مخې تازه شوي دي. یاد دې وي چې تېر ځل افغان طالبانو د 2019 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې پاکستان ته ښکاره سفر کړی و او اسلام آباد کې یې له یو شمېر پاکستانیو چارواکو سره جلا ملاقاتونه کړي وو. هغه سفر داسې مهال شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې وې او د یاد پلاوي هغه سفر په وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پاکستان کې شتون درلود. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم، هر چېرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.